هیوادوالو خوست میشتې داسې مهال د لوی اختر لمانځلو ته بې صبرانه شیبې شمېري چې له څه کم 3 کلو راهیسې په افغان خاوره د سولې او امن څادرخور دی او خلک په روحي او فزیکي ډول د خوندیتوب احساس کوي. خوست والي له ملي تلویزیون سره په ځانګړو خبرو کې وویل د اسلامي امارت مسؤلین هڅه کوي چې د هیواد او خوست په کچه نننی سرتاسري امنیت قایم او مستحکم وساتي، خو د اخترونو په څیر د ځانګړو دودیزو مذهبي ملي عنعنوي او نورو مناسبتي ورځو لپاره د غوره او ډاډمن امنیتي چاپیریال د رامنځته کولو په موخه فوقالعاده امنیتي غونډې جوړوي او لازم تدابیر نیول کیږي چې دا ځلې هم امنیتي پلان منظور او د امنیتي بنسټونو مسؤل او منصوبینو ته ځانګړي لارښوونې کړي. خوست میشتو ولسونو ته اطمینان ورکوم چې امنیتي ځواکونه ستاسو په چوپړ او خدمت کې دي. ټول ته هدایت کړی دی چې انشاءالله د ولایت په ګوټ کې به د امنیت په ارتباط باندې ستاسو خدمت ته آماده وي. تاسو مطمئن اوسئ. د امنیتي او کشفي بنسټونو مسؤلین وایي د پوځ په لیکو کې ټولو مجاهدینو خپلې خوښۍ او اخترونه د ولس لپاره قرباني کړي او غواړي خلک په خوشحالیو کې اختر تیر کړي. د خوست امنیه قماندان ملي ټلویزیون ته وایي په مرکز او ولسوالیو کې خاص پلانونه تر لاس لاندې لري او هیڅ چاته د امنیت د اخلال او ګډوډۍ جوړولو اجازه نه ورکوي. ټولو خوست میشتو ته ډاډ او اطمینان ورکوو چې انشاءالله د نورو اخترونو په څیر هم دا ځل موږ منظم پلان جوړ کړی دی. زموږ امنیتي ځواکونه او کشفي ارګانونه ټول موږ په کار اچولی دي او انشاءالله امید دی چې چیرته به هم د امن فضا نه ګډوډه کیږي او نه به چاته اجازه ورکو زموږ د ولسونو د خوښیو مراسم ګډوډ کړي او د ولس د خلکو نه مو هم دا غوښتنه ده چې هغه پټاس یا چاودیدونکي مواد چې خلکو ته تشویش سبب ګرځي د هغې نه باید ډډه وکړي. د یادونې ده چې د هیواد د نورو ولایتونو په څیر په خوست کې هم د اسلامي امارت بیا واک ته د رسېدو راهیسې امنیت په بشپړه توګه ډاډمن شوی، خو د اخترونو او خوښیو په ورځو کې بیا هم امنیتي ځواکونه د خلکو د لا خوندیتوب په موخه کلک امنیتي تدابیر نیسي.